هندوستان او پاکستان حکمرانان واورئ، د جومات او د مندر محافظان واورئ، بمونه مه جوړوئ، ټینکونه مه جوړوئ، د جنگ نه څه جوړیږي؟ جنګونه مه جوړوئ. جنگ څه د سپو کار دی؟ د لیونو کار دی. دا د بې عقله خلکو د بې عقلو کار دی. دا د وحشت د ځنګل د درندو کار دی. په ګلدره کې د ژوند قبرونه مه جوړوئ، بمونه مه جوړوئ، ټینکونه مه جوړوئ، د جنگ نه څه جوړیږي؟ جنګونه مه جوړوئ. په ایټمي دماکو بریتونه مه تاووئ، د خپل بېوسه ولس غوږونه مه تاووئ، د ژوند د امن د کور پوځونه مه تاووئ. ډزې ډومبکې پرېږدئ، برجونه مه جوړوئ. رخ شلوګي د بارودو سپینه سپوږمۍ پکار ده. موږ په ګولۍ څه کوو؟ موږ له ډوډۍ پکار ده، او موږ له یو ښکلې نقشه د زندګۍ پکار ده. نور د یو بل د وجود لاشونه مه جوړوئ، بمونه مه جوړوئ، ټینکونه مه جوړوئ، د جنگ نه څه جوړیږي؟ جنګونه مه جوړوئ. زمونږ وطن جامې نه لري، قلم کتاب نه لري، هم مدرسې نه لري، بلا رنځونه لري، شفاخانې نه لري. د دوی د ژوند په قیمت پوځونه مه جوړوئ، بمونه مه جوړوئ، ټینکونه مه جوړوئ، د جنگ نه څه جوړیږي؟ جنګونه مه جوړوئ. سیال نیمه صدی موږ بریدونه وکړل، موږ د یو بل په وطن بلا بریدونه وکړل، ډېر مو قتلونه وکړل، ډېر مو مرګونه وکړل. د ژوند نه خوند واخلئ، ګندونه مه جوړوئ، بمونه مه جوړوئ، ټینکونه مه جوړوئ، د جنگ نه څه جوړیږي؟ جنګونه مه جوړوئ. د هندوستان او پاکستان حکمرانان واورئ، د جومات او د مندر محافظان واورئ، بمونه مه جوړوئ، ټینکونه مه جوړوئ، د جنگ نه څه جوړیږي؟ جنګونه مه جوړوئ.